نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږمه سپاره آیت نمبر 64 خوانوالی تر 66 آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة او يهوديان لاس د الله بنکړې شوي دي د خیرنا. غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بنکړې شوي دي لاسونه د دوی او په لعنت کړې شوي دي په سبب د هغه چې دوی ویلي دي. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلکې لاسونه د الله پراخ دي خرج کوي سرنګي چې خوښ شي. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا او خامخا زیات پکې ډېر لرا د دیناغ کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته د طرفه د ربستانه سرکشی او کفر. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة او غرزو لمنگا پمینز ددئی کی دشمنی او تربگنی ترستر قیامت پوری. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هر کلا چې بلکی دی اور د پاره د جنگ ملکی اغیلر الله او کوشش کئی دی پزمکا کې د فساد. والله لا يحب المفسدين او الله من نکید فساد کون کو سرا. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم او که اهل کتابو ایمان راوړو او ځان بچ کړو مناهیونا خامخا لرې کړي به مونږ د دینا مصیبتونه د دی. ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامخا داخل کړي به مونږ دی لرا جنتونو د نعمتونو ته. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل او کدی جاری کړو پزان باندې تورات او انجیل. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم او هغه کتاب چرا لېږل شوی دی دیتا د طرفه د رب د دینا خامخا دی به خوراک کړو د پاسه د دینا او د لاندې د خپو د دینا. منهم امة مقتصده
د دینا یو ټولګی دی درمیانه وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر د دینا بد دی هغه چې دی کوي